الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة البقرة اتم نمبر آیات اول سپارہ. مخکیاتونو کې الله رب العالمین د توړلو تذکرہ وکړه. یو د قرآن منونکي متقین د غوی صفات الله بیان کوي د پاره زیر او حکم. دوی مډل هغه چې هغه مخالفین او منکرین د قرآن دي چې کافران دي د غوی د پاره د غوی تذکرہ الله تعالی وکړو د غوی د پاره حکم. دلته وس الله رب العالمین د درې مډلې تذکرہ کوي چې دا منافقان دي، چې دا مزبذب خلق دي. د دوی صفات الله تعالی ذکر کوي او د لپاره حکم الله ذکر کوي. منافقان دا مدینه کې پیدا شو او د دوی مشر چې عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین او دې وجنه منافقت شروع کو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته هجرت نو کړي آلته دوړلې اوسېدلې د انصارو چې یو ته ویل کېږي اوس بل ته ویل کېږي خزرج، او هغه دوړو دا فیصله کړې و چې موږ به دا عبد الله بن ابي بن سلول چې دا به بادشاہ جوړو موږ او دا به زموږ استاد سره ټول مشر. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړو نو ډیرو به ایمان نه وړو، د هغه بچای نسکوره شو ختم شو. هغه د الله د پیغمبر سره د شروع کله چې غزوه بدر شو او اسلام خخ کار شو نو هغه اسی د منافقت د وجه نه ایمان نه وړو، ځان سره ملګری پیدا کړ. نو په دې ایتونو کې الله رب العالمین یو څو قباحتونه بد صفاتونه الله تعالی دا غوي بیانوي. نفاق اصلا ویل کېږي اظهار الخير و اسرار الشر، خیر کار کول، ځان خلکو ته خسته خودل، مزیدار خودل چې زه خوري نیک عمل او تاسو خیر خوایم، خو پټول د شر زړه کې د قرآن خلاف وي، د مؤمنانو خلاف وي، دته ویل کېږي منافق. الله فرمای ومن الناس یوزن خلقنا من یقول غسو چې وای په خلو باندې آمنا بالله مون ایمان نوړل په الله باندې وبالیوم الاخر او پرز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین ندی دوی مؤمنان. الله فرمای په یقین تور سلام وما هم بمؤمنین دوی ندی مؤمنان، یعنی حقیقی مؤمنان دوی ندی. دې ظالمانو بس کول عبد الله بن ابي بن سلول، معتب بن قشير یا قشير، جد ابن قيس، دا مؤمنانو سره ملاویدل. دوی به ویل مونږ خو تاسو خبره مون او مونږ گواہی دې خبرې کو چې دا تاسو د ملګری پیغمبر د ډېر په حق دی. کله چې به دا غوی د خوانه لاړل نبی ته بس هغه خپل ایمان هغه نه به انکار وکړو، په مؤمنانو ته دوکي ورکو. نه الله بل دو قباحتونه درې قباحتونه الله تعالی نور ذکر کوي چې دې د الله او د رسول سره او د مؤمنانو سره دوکي کوي. یخادعون الله، الله تعالی فرمایي دوکه کوي د الله سره، والذین آمنوا کسان سره چې ایمان راوړي دي الله سره دوکه کوي او د مؤمنانو سره دوکه کوي. الله سره څنګه دوکه کیږي؟ الله سره دوکه نشي کېدلی نه، بلکې د پیغمبر سره دوکه دا د الله سره دوکه ده، ګر مؤمنانو سره دوکه ده، د الله سره دوکه ده. نو الله فرمایي یخادعون الله، دوی دوکه کوي د الله سره، والذین آمنوا کسان سره چې ایمان راوړي دي وما يخدعون، الله تعالی فرمایي دوی دوکه نشي کوله الا انفسهم مگر د خپل ځانون سره، یعنی وبال د دوکې به دوی په خپل ځانونو باندې هغه کوم نقصان چې د دوکې دی، هغه کوم وبال او نقصان چې د په خپل ځانونو باندې به ته واپس کیږي. وما يشعرون، الله فرمایي دوی نه پوهیږي شعور نه، الله فرمایي څنګه نه پوهیږي، یعنی په دې خبره باندې نه پوهیږي چې الله تعالی به پیغمبر ته د دې باغ دوکه باندې خبر ورکړي او دوی به دغه د پیغمبر به دوی په دوکه باندې خبر شي. دې چې کوم دروغ پیغمبر ته ویل دي ځکه مؤمنانو ته ښکار ویل چې موږ ایمان نه وړو دي
اول سب کې به د پیغمبر سره ودرېدل، صحابه کرام سره به ودرېدل او پټ به دغه شان د مؤمنانو په خلاف باندې جرګې کولې. نو دا ظالمان دونه نه پوهېږي چې دا پیغمبر خو د الله پیغمبر دی او الله به د پیغمبر د زمونږ په د دروغ ایمان باندې خبر ورکړي. وما یشعرون، یو شعور دی، یو عقل دی. وما یعقلون به مرضی. دا شعور چې دا حیواناتو کې شعور شته دی، احساس دا به شته دی، شعور چې دغه شانت هغه سوځېدل پیژني، هغه دغه شانت درد پیژني، هغه د سیوبو باندې ورګډېږي نه، ځان ورته غورځوي نه، پاڼ نه ځان نارتوي نه. دا شعور دی، احساس کوي. یو عقل دی، انسان له عقل هم ورکړلی، شعور هم ورکړلی. عقل دې ته ویلی کېږي چې ته دغه شانته د میش روسته ته د هغې پلان نیسي، پروګرام نیسي، کال لا پاتې دی او ته یو شي سوچ کې، فکر کې، دا په عقل معنی کېږي. انسان له عقل او شعور دواړه ورکړي دي. الله فرمایي دا منافقان د حیواناتو نه بدتر دي، شعور هم پکې نشته. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نور قباحتونه الله ذکر کوي. فی قلوبهم، الله فرمایي دوی پړونو کې دي، منافقانو په زړونو کې مرض دی، مرض د شک دی. ایران چې اوس مؤمنانو سره شو او که د کافرانو سره شو. فزادهم الله مرضا، فزید بکی الله تعالی مرض د دوی. د دې دوه معناګانې دي. یو معنی د اخباریه کېږي، اخباریه معنی دا چې کېدلی شي فزادهم الله مرضا، فزید بکی الله تعالی مرض د دوی. یا معنی د دې دا د دعایه معنی کېدلی شي، معنی به دا چې کېږي فزادهم الله مرضا، پس الله دې زیات کړي دوی دا مرض نور هم، نور دې مولا الله مرض زیات کړي. ولهم عذاب علیم، دوی پر اوس الله تخفیف ذکر کړي، اخروی تخفیف ته الله ورکوي ویرا. ولهم عذاب علیم، او دوی د پر الله تعالی فرمای عذاب د درناک. علیم په معنی د مؤلم دی، اسم فاعل الله ذکر کړي، معنی د مفعول دی. معنی دا چې ولهم عذاب علیم، او دوی د پر عذاب د درناک، دردونکي عذاب ول الله ورکوي. ولی بما كانوا یکذبون، په سبب دې چې دوی دروغ وایي. دروغ وایي کنه، په خپل باندې ایمان نه وړي او حقيقي ایمان دا په دوی کې نشته. ځکه الله فرمای عذاب او الله ذکر کوي چې دروغ وایي. صفات منافقانو دا ډیر زیات دي. یو څو د علماو اشاره کړل چې دا مهم صفات د دوی دي، او په دې باندې تاسو منافق پیژندل شي. اول صفت د منافق دا التذبذب. ته چې معاشره کې وګورې منافق سره چې پیژنې، تا ته به یو څه بل ته بل څه بل دریز به معلوم نه به سوچا د تا سره، نه به سوچا د بل سره. ستا د چې ملاوي ستا د خو خبرې به کوي، بل څه چې ملاوي بل د خو خبرې به کوي. دویم دا چې التکاسل عن اداء عبادات خبره چې راشي کنه، اذکار خبره چې راشي، د منځونو خبره چې راشي، زکات خبره چې راشي، روزو خبره چې راشي، تراویح خبره چې نور خبره چې راشي، عبادت چې ګوري منافق سره وبکی دی وس لګي، هغه به درسته کی. او دریم دا چې الکذب دروغ، منافق سره به دروغ ډیر وي. او سلام دا قسوة القلب، اړه به ډیر کلکی، په مسلمان به ډیر نه خوږي، گاونډي باندې پیژني، غریب باندې پیژني، مظلوم باندې پیژني، دا منافق انساني. پنځم دا چې نظرته محدوده، د منافق انسان نظر چی کنه هغه چې محدود نظری، عام فکر نه کوي، صرف د خپل ځان، د خپل جیب، د خپل بچی، د خپل کور د دې نظر کوي. یعنی چې ایمان والا باید عام نظر کوي، نور مؤمنانو خیرم په نظر کې نشي او ځان خیرم په نظر کې نشي. اول منافق انسان التحاكم الى القوانين الوضعيه. منافق انسان چې ګورت مسله د وسراله ته به د چا د مولوی صاحب لزو، قران لزو، حدیث لزو، دا به نه وي، هغه بل قانون لزو، بل ځای لزو. یعنی هغه کې بخپل خیر ګوري، دا به تاستانه مخ کې به د ارڅ سند دغه شانته په نظر کې نیولي، قران د کراغه هغه به ملامتي، هغه بل قانون ته. او هم د التجسس على المسلمين، بس د خپل عیوب اصلاح نه کوي، او د مسلمانانو کې به تجسس کوي. څورګه د پلان کې وګورم څنګه دی، پلان کې وګورم څنګه دی، یاره دې کې دا مرض دی، دې کې دا مرض دی، اله به د مسلمانانو د کورونو هغه رازونه افشا کوي خلکو ته بيخي. تاسو ګورئ معاشره کې داخله ډیر، هر انسان د خطا نه پیدا دی، ما نه هم خطا کیږي، تا نه هم خطا کیږي، ستا خدای به راخلی او دا غینه به جنډه جوړ کړي د پلان کې دي سي ستا ډیر خو ته ونګو. او بل دا چې تقدیر المسلمین، همیشه به خله دا په دې کې استعمالي کې چې د مسلمانان څنګه و شرمي، د مسلمانانو په شرمونو کې بلګي. او نه هم دا چې اطاعن فی الاسلام،
اسلام به تنی د اخلاص او په اسلام به همیشه چې کې اعتراضات اسلام کې بدنامي لټي لسم دا چې افساد المجتمع معاشره به خرابوي منافقت شه د منافق انسان نبی اسلام فرمای دا منافق انسان د خپلم ډیره خوږي دا یعنی دروغ به تا د دې سکی کنه دروغ به تا د دې سکی چې ستاره تصور بالکل بدل د رښتیا وي دروغ به دې سکی افساد المجتمع محتوا به ټوله خراب کی او یو لسم دا چې الیأس من رحمت الله دا الله د رحمت نه مکمل نه امید حالات خو بدلیږي را بدلی کله سړی غریبي کله سړی مالداري دا به د حالات سره بدلیږي یاره چې غریب شمه نو څه وکړو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسته براشي توبه کې به تقریبا 3 په قباحتون الله دوی ذکر کړی دي ابن تبر الله فرمای التسويه بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر اعظم الظلم زموږ استاد ځین ساده مؤمنان وي یاره وي گزاره کول پکار دي منافق سره گزاره کوو او مؤمن سره گزاره کوو نه ابن تبر الله فرمای وسوک چې مؤمن او د منافق په منځ کې فرق نه کوي د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق نه کوي فهو اعظم الظلم دا ډېر غټ ظلم دی منافق سره په خپل جواب باندې دي او مؤمن سره په خپل جواب باندې دي کافر سره په خپل جواب دي او دغه شانته مسلمان ته بخپل جواب باندې هغه سبا شانته کردار کې الله دې موږ تاسو هر قسم منافقت نه دو نفاق د خيورنا الله تعالی دې موږ تاسو حفاظت وکړي ومن الناس الله فمایزن د خلقنا یندې منافقانونا من یقول غسوچ وای آمنا بالله مو ایمان نوړې په الله باندې وبالیوم الاخر پورز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین نه دوی مؤمنان الله فرمایي حقیقي مؤمنان دوی نه دي یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره والذین آمنوا اوای کسان سره چې ایمان راوړي دي وما يخدعون الله فما دوکه نشي کوله الا انفسهم مگر د خپل ځانون سره وما يشعرون دوی نه پوهیږي الله فرمایي فی قلوبهم پړونو دوی کې مرض د منافقت د شک دی فزادهم الله مرضا فزید بکی الله تعالی مرض د دوی یا دوی معنا دا فزادهم الله مرضا پس الله دې زیات کړي دوی دا مرض نور هم ولهم عذاب الیم او دوی لپاره عذاب درناک دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي الله دې موږ تاسو په دې خبرو عمل وکړو توفیق راکړي د هر قسم د شری او د منافقت د حفاظت رب العالمین موږ تاسو ساتي وصلی الله علی نبینا